اخرنی دوه آیتونه د دې خو لوی شان او فضیلت راغلی دی انشاءالله چې کله دې صورت اخري سر ته ورسو هلته به درته بیا بیان کړم خو صرف یو دا واوره امام ترمذي یو روایت راوړی دی نعمان بن بشیر رضی الله عنهما نه وایي رسول الله وسلم وایي ان الله كتب کتابا الله یو کتاب لیکلی د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه مخکې یا د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه 2000 کاله مخکې بألفی عام او د هغه کتاب نه الله دوه آیتونه رالیږلي دي چې سوره بقره پې ختمه کړې ده دغه دوه آیتونه دي آمن الرسول نه دا دوه آیتونه چې په یو کور کې ویلی کېږي 3 شپې پرله پسې وویلی شي شیطان دې کور ته نه نږدې کېږي دا آیتونه چې په یو کور کې 3 شپې پرله پسې وویلی شي نو شیطان دې کور ته نه نږدې کېږي موږ په خپله ډېر غافله یو د دې اذکارو نه د دې تلاواتو نه ځکه زموږ دا حال بیا ګرځو یو پسې ځو بل پسې ما باندې چا څه کړي دي او زه چا داسې کړی یم او ما سره چا دغه کړي دي په خپله ده نه تپوس وکړه زما خوا چې څوک هم راشي زه خو ته اولنی تپوس دا کړو زه مانځه کې څنګه ها